باب حب الرسول من الایمان. د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت دا د ایمان یو جز دی. او بیا دا حضرت انس مبارک دغه روایت را نقل کړی دی امام بخاری صاحب، لا یؤمن احدکم، پیغمبر علیه السلام وایي ستاسو څخه هیڅوک تر هغه وخته مؤمن کېدلی نسي حتی اکون احب الیه، تر هغه وخته چې زه دته محبوب نسم من ولده، تر خپل زوی، و والده، تر خپل پلار، والناس اجمعین، تر ټولو خلکو. د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت دا د ایمان برخه ده. نو څوک چې د چا سره محبت کوي، د یو څوک پر یو چا مینې محبوبي، د هغه حلیه، د هغه خبرې، د هغه شکل دا غواړي چې په خپل ځان کې راولي. موږ الحمدلله د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت دا د ایمان جز بولو، او د ایمان د جز په بللو سره انشاءالله ټول د افغانستان ځوانان دا هیله لري چې خپل ځانونه د جناب پیغمبر علیه السلام مبارک په شان باندې جوړ کړي، هم اخلاق د پیغمبر علیه السلام سي، هم لباس د پیغمبر علیه السلام سي، هم د حلیه او د شکل دا د پیغمبر علیه السلام مبارک په شان سي. دغسې پروګرامونه لکه د تخنیکي او مسلکي زده کړو محترمې ادارې چې په لار اچولي دي، دغسې پروګرامونه د افغانستان ګران ځوانان دې ته تشویقوي او دې ته یې هڅوي چې څنګه د خپل ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق او د پیغمبر علیه السلام مبارک د ژوند بېلابېل اړخونه په خپل ځان کې راولي.